سلامونه دوستانو، ستړي مسله دی چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستان نن راځو یو نوی موضوع شروع کوو. کسرونه دي، کسرونه یا ورته فریکشن هم ویل کېږي. فریکشن په دې باندې بحث کوو. کسرونه څه شی دي، په کوم ځایونو کې ترې استفاده کېږي، محاسبات سره کوم دي، څلورګونې عملیې لري، هغه سره کوم ترسره کېږي. دې ټولو باندې بحث کوو. اول راځو په کسر باندې ځان پوه کوو، یعنی عام کسر یا په اصطلاح کې کسر څه ته ویل کېږي. عموما دغه ابتدایه کوم زده کوونکي چې دي هغوی ته چې کله په موږ داسې ولیکو، اول راځو کسر تاسو ته واضح کوو. کسر معنا څه؟ ګوره، که چیرې موږ یو جسم راواخلو، فرض مثال دا یو جسم ده، مستطیل ده، دا په څو مختلفو مربعګانو باندې ویشو. سو 1 2 3 4 5 شپږ دانې مربع پکې جوړې شولې. مربع تاسو ته معلومیږي هغه شکل ته ویل کېږي چې لینت او ویډت یې دواړه سره مساوي وي، یا عرض او طول یې دواړه سره مساوي وي، دې ته مربع ویل کېږي. عموما د کسر کوم یو لیکل چې دي، محاسبات یې بېله خبره ده. دغه د کسر واضح کول په شکل کې یا د کسر لیکل مفهوم یې څه ده، هغه دا ده که چیرې موږ یو جسم په څو مساوي برخو باندې وویشو، دغه شپږ مساوي برخې شولې، په دې باندې موږ دا یو جسم وویشو، غټ مستطیل و، د موږ په شپږ مساوي برخو باندې فرض مثال وویشلو. دې نه موږ 2 یا 3 چې هر څو برخې تاسې ورته وایي، دا موږ ترې نه واخیستلې. دا موږ داسې لیکو چې ټولې یو جسم د موږ په څو برخو ویشلې، په شپږو برخو باندې ویشلی، دې نه موږ 3 برخې واخیستلې. یعنی لیکلو مفهوم یې دا شو 3 تقسیم 6. یا که چیرې موږ داسې یوه دایره فرض کړو، دا دایره موږ په 4 مساوي برخو باندې وویشو. دایره د 4 مساوي برخو باندې موږ وویشله، دې نه موږ یو برخه فرض مثال دا اخلو، دا چې ترې واخیستل، یعنی یو داسې لیکل کېږي، یعنی 1 تقسیم 4. دا عموما کسر ده. کسر دا خو موږ عددي شکل باندې ولیکو. که چیرې موږ داسې ووایو چې دا A تقسیم د B، په دې شرط دا A تقسیم B کسر کېدای شي چې B مساوي نه وي یا خلاف د صفر وي، یعنی B صفر نه وي. که چیرې A موږ راواخلو په صفر، دا B صفر وي، دې ته لای تناهي عدد ویل کېږي، یعنی دا کسر بیا نشي کېدلی، دا یو یعنی ډېر لوی طویل عدد دې ته بیا ویل کېږي. او نه په دې صورت کې کېدای شي چې 0 تقسیم یا A تقسیم B او A مساوي د 0 سره شي. یعنی که A مساوي د 0 سره شي، دا هم یو کسر نشي کېدلی، ځکه په صورت کې 0 کسر موږ هغه عادت وایو چې په صورت کې او په مخرج کې هم اعداد موجود وي. دې ته موږ خپله د کسر صورت وایو، دې ته کسري کرښه دې ته ویل کېږي، او دې ته مخرج ویل کېږي. مخرج. نو دغه یو ساده انټروډکشن و کسر ته، چې تاسو یعنی هغه بیسیک مفهوم، اساسي مفهوم د کسر دا شی ده. که چیرې موږ کسر تعریف کوو، هغه داسې کوو که چیرې موږ یو عدد یا یو شی په څو مساوي برخو باندې وویشو، او د هغې څخه موږ یوه یا څو برخې واخلو، دې ته کسر ویل کېږي. بیا کسر کې واقعي کسرونه دي، یعنی کسرونو ډولونه دي، واقعي کسرونه دي، غیر واقعي کسرونه دي. یعنی په کوم وخت کې یو کسر واقعي ده، کوم وخت کې یو کسر غیر واقعي ده. دې ته واقعي کسر موږ خپله هغه ته ویل کېږي واقعي کسر، چې صورت د مخرج څخه کوچنی وي. یعنی فرض مثال 3 تقسیم 15،
دا یو واقعي کسر ده، یعنی صورت د مخرج نه کوچنی ده، یا 2 تقسیم 6 یا 8 تقسیم 9 دې ته موږ یو واقعي کسر وایو. او بل چې دا غیر واقعي کسر ده، غیر واقعي کسر، دا کسر بیا موږ هغه کسر ته وایو د دې واقعي کسر برعکس خبره ده. غیر واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې صورت فرض مثال 2 دي او مخرج کې هم 2 وي، دا غیر واقعي کسر ځکه دا مساوي د یو سره کېږي. یعنی داسې په بله اصطلاح ووایو غیر واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې صحیح عدد ونه لري. یعنی که چیرې موږ دا 2 تقسیم 2 کو دې ته د دې جواب یو ده، یعنی دا غیر واقعي کسر دی، دا بیا دې ته په واقعیت کې کسر نه ویل کېږي. په واقعیت کې کسر یعنی واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې ځواب 0.0 فرض مثال نور عدد ورپسې راشي، 0.2 سي، 0.3 سي، 0.02 داسې یو حساب باندې راشي. او غیر واقعي کسر چې مخکې ترنه صحیح عدد موجود وي لکه 1.1 پوره 1.1 فرض مثال 1.2.5 په حساب داسې یو عدد راشي. یا بل یو داس تعریف ده، بل تعریف دا ده غیر واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې صورت یې د مخرج څخه لوی وي. ولی که چیرې موږ دا راواخلو په دې 2 باندې تقسیم کو 3 به پوره ورسیږي، باقي چې کوم یو عدد سو هغه به یو چې کله موږ په 2 باندې وشو دغه 15 کېږي. یعنی دلته صحیح عدد ورکې را پیدا شو، یعنی دا غیر واقعي کسر ده. کسرونه ټول کسرونه دي، خو دلته په دې ډولونو کې خاص دومره فرق ورکول کېږي چې کله صحیح عدد مخې ته راشي هغه غیر واقعي کسر ده، کني نو ټول کسرونه دي. او چې مخې ته 0 وي یا 0.0 عدد نور ورپسې راشي دې ته واقعي کسر کېږي. نور په ټولو معنا باندې هیڅ مشکل نشته ورکې. او بله خبره په بعضې اوقاتو کې په بعضو کتابونو کې بعضې خبرې به تاسو واورئ چې مخلوط کسرونه یا مخلوط کسر هم بعضې اوقاتو کې راځي. مخلوط کسرونه یعنی د څه معنا دا هوبهو همدغه د غیر واقعي کسر په شکل باندې راځي، هغه بیا مخکې صحیح عدد ولري لکه 15 دغه کوم صحیح عدد چې مخې ته راغی د دې له وجې نه د مخلوط کسر راځي. مخلوط ولې چې هم ورکې صحیح عدد شامل وي هم دلته ورکې کسر شامل وي، دې ته مخلوط کسر ویل کېږي. یا یو صحیح 5/3 داسې یو مثال راځي، دې ته بیا مخلوط کسر ویل کېږي. کله چې موږ په دې شکل باندې یو مخلوط کسر ولرو غواړو چې دا کسر ته بدل کو له مخلوط کسر نه واقعي یا غیر واقعي کسر ته موږ غواړو، نو اسانه طریقه ډېر اسانه طریقه لري چې تاسو یې په اسانۍ باندې کولی شئ. دا ساده کوي او په کسر باندې تاسو ولیکئ. لکه دا پاسنۍ مثال د 15 صحیح 1/2 دا څنګه کېږي؟ تاسو به داسې وکړئ دا 15 بار راواخلئ 2 کې ضرب کوئ او یو به ورسره جمع کوئ، صورت به ورسره جمع کوئ. داسې به ولیکو 15 ضرب 2 جمع 1، مخرج به خپله همدغه 2 ورته ولیکئ. نو داسې کله موږ ساده کو 2 په 5 کې 10 جمع 1 10 جمع 1 تقسیم 2 چې نور موږ ساده کو موږ داسې لیکلی شو چې 11 تقسیم 2. دغه 11 تقسیم 2 په اصل کې چې کوم یو کسر و دغه مخلوط کسر و 15 صحیح 1/2، یعنی دغه په ظاهر کې سره غیر مساوي یا مساوي نه ښکاري، خو په حقیقت کې د سره مساوي دي ځکه دې خواته صحیح عدد لري او چپ طرف ته او ښي طرف ته صحیح عدد نه لري، بند کسر په شکل باندې لیکل شوی ده. او بله خبره داسې ده
لکه پاسنی مثال چې موږ حل کو دې سره یو بل مثال د یو صحیح 5/3 دا به حل کو تاسو به نور هم پوسی یو صحیح 5/3 دا مثال پاس لیکل شوی بیا دوریز درته لیکم دا داسې لیکو خط کسری کرښه ورته کشکاږو 1/3 جمع 5 قانون دی دا شاید تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ نو تقسیم 3 1/3 جمع 5 1/3 کې 3 جمع 5 اته کېږي 8 تقسیم 3 یعنی په حقیقت کې یو صحیح 5/3 کسر دا مساوي کېږي د 8/3 کسر سره. ښه دا موضوع خو دې ته د کسرونو غیر واجب کول ویل کېږي. بیا که چیرې موږ ته یو عدد فرض مثال موږ ته همدغه کسر چې کوم یو موږ لاسته راوړو اوسه دا موږ صحیح تړو بیا هغه ته د کسرونو تصحیح وایي یعنی موږ یو کسر د صحیح عدد تړو لکه دغه شکل موږ ترنه لاسته راوړو اوس دا خو موږ حل کو اوس ګورو په تصحیح کې موږ ګورو چې آیا دغه کسر 8/3 بیرته موږ ته یو صحیح 5/3 جواب راکوي یا نه. نو د دې د حل اسانه طریقه تقسیم تاسو لوستی ده تقسیم به یې کوي 8 تقسیم 3 د به راواخلئ. ښه اوس موږ دا صحیح عدد تړو دا اوس ممکن دوه شکله غوره کړي دوه شکله څنګه غوره کړي دواړه شکلونو باندې بحث کوو. ګورئ که چیرې موږ داسې راواخلو اول چې اصل کې دا شکل دا یو صحیح 5/3 دا اصل کې بل شکل هم لري چې هغه تاسو ته وروسته بیا واضح کېږي چې کله موږ دا 8/3 موږ تصحیح تړو دا خو غیر واجب که چې کله موږ تصحیح تړو دوه شکله موږ دې ته ورکولی سو جواب یو شی ده هېڅ مشکل نه ورکې راځي. دا داسې چې موږ دلته یو ورکوو 1/3 کې 3 منفي 8 نه چې 3 لاړ شي 15 نو دغه 15 نور چې کله موږ دغه جواب تر نه یو صحیح 5/3 لاسته راوړل غواړو نو موږ لپاره دومره تقسیم کفایت کوي. د دې دغه صحیح عدد ده یو صحیح دا عدد موږ په دې باندې تقسیمېدو حالت کې ده یعنی 15 تقسیم 3 دا یو شکل شو. د دې چې هم کولی شو چې 8 تقسیم 3 دا که چیرې موږ 2 ورکو یا دا 8 راواخلو په دې 3 باندې تقسیم کو 2 وارې تقسیمیږي یعنی شپږ ترې جوړیږي 2/3 کې شپږ منفي 8 نه چې شپږ لاړ شي 2 نو دغه 2 بیا په دې 3 نه تقسیمیږي نو موږ داسې لیکو چې 2 صحیح دا 2 دغه 2 دم دلته ورته ولیکل دغه دوم دلته ولیکل دغه په مخرج کې ورته لیکو 3 یعنی 2 صحیح 2/3 دغه شکل مساوي ده له یو صحیح 5/3 سره. نو دغه مختلف بڼې دي چې موږ یې لیکلی سو بعضې اوقاتو کې مثال زیات تقسیمي کې لکه دلته زیات تقسیم موږ مقصود یو صحیح 5/3 جواب وکارو موږ زیات تقسیم نه کړو دویم سټیپ ته ورکې لاړو نو موږ همدلته دا جواب راوویسته بعضې اوقاتو کې یو سټیپ دوه سټیپ ور اضافه کېږي نو تاسو مخکې تللی سئ داسې. او بله موضوع چې ده هغه بیا په همدې کې د محاسبه څلورونو عملونو مخکې دغه موضوع باید چې واضح شي معادل کسرونه بعضې اوقاتو کې ترنه بحث کېږي چې معادل کسرونه کوم دي. معادل کسرونه فرض مثال هغو کسرونو ته ویل کېږي چې په ظاهر کې مختلف ښکاره شي خو په باطن کې سره یو شی وي لکه یا یې صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب شوی وي. فرض مثال 5/3 دا د دې معادل کسرونه موږ څنګه معادل کسر څنګه پیدا کوو نو دا موږ داسې کوو چې معادل کسر موږ پیدا کوو. اوس فرض مثال 15 پر 9 دا د دې معادل کسر ده. ولې معادل کسر ده په دې علت باندې ځان پوه کړو. اختصار موږ نه دولسئ موږ بس داسې ووایو که چیرې موږ دغه 15 راواخلو 15 تقسیم 3 که چیرې دا موږ راواخلو په صورت هم په 3 کې ضرب کو
مخرج هم په دریو کې ضرب کو. صورت کله په دریو کې ضرب کې 15 په دریو کې کېږي 15 دغه درې په دریو کې 9 ترنه جوړیږي. نو معادل کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب شوی وي. یعنی یو مطلب ترې دا نه ده چې په یو عدد یو کې د ضرب شوی وي، یعنی په یو عدد نه مطلب دا ده چې په دریو کې، په دوو کې، په لسو کې، په شلو کې، په 15 کې ضرب شوی. یعنی دلته دغه کسر د 15 پر 3 کوم کسر چې ده دا موږ راخیستی په دریو کې په صورت هم ضرب کوو، مخرج هم موږ ضرب کوو، معادل کسر ترېنه جوړ شو. یا که چیرې موږ اختصار نمبر وروسته بحث وکړو کېږي، اختصار یې موږ داسې کوو په یو خانه باندې موږ اختصاروو. تاسو به خانې لوستې وي یا به زده وي د مکتب له دورې نه، نو موږ داسې کولی شو 15 تقسیم 9 دا موږ اختصارولی شو. دا په موږ دریو باندې اختصاروو. یعنی که چیرې په دریو خانه تاسو 15 ځلې ووایي 15 ترېنه جوړیږي، 15 ترېنه جوړیږي، او د دریو خانه تاسو 3 وارې ووایي 9 ترېنه جوړیږي. یعنی دا 15 تقسیم 3 د اختصار طریقه ده. او بل موضوع تاسو د کسرونو په جریان کې د موضوعاتو سره مخ کېږئ، خامخا مخ کېږئ. په بعضې اوقاتو کې د کسرونو مخرج کول یا هم کسرونو دي هغوی هم مخرج کول دي. یعنی څنګه موضوع نوم دا هم کسرونو هم مخرج کول، یعنی د دې معنی څه ده؟ هم مخرج 2 کسرونه موږ ته راکړي دي. فرض مثال 3/8 یو کسر دا ده او بل کسر ده فرض مثال 1/4. اوس غواړو موږ دا کسرونو مخرجونو سره مساوي کو. دا به موږ څنګه کوو؟ د دې اسانه لاره چې دلته موږ تاسو ته ښیو، د دې کسر مخرج او د دې کسر مخرج، د دې کسر مخرج راخل دغه کسر په صورت او مخرج کې ضرب کوو. کسر کې تغییر نه معادل کسرونه ترنه جوړیږي. زه تاسو ته ښیم او هو خالي د کسر شکل به بدل شي، نور به جواب هماغه وي. او د دې کسر مخرج به راخلو په دې کسر کې به ضربو. لکه داسې 3 تقسیم 8 د دې کسر کوم یو مخرج ده 4 دلته هم ضربو، 4 دلته هم ضربو، یعنی هم مخرج کول یعنی مخرجونه سره مساوي کول. دا به مساوي شي 3 په 4 کې 12 او 8 په 4 کې 22 کېږي. صحیح شو؟ دا 22 او اوس دې کسر ته راځو. 1 تقسیم 4 په دې کسر کې موږ راخلو د دې لومړي کسر مخرج ضربوو. داسې 1 ضرب 8 ځکه دغه مخرج 8 ده او په صورت کې مرته ضربوو او په مخرج کې مرته ضربوو. 1 په 8 کې 8 تقسیم 8 په 4 کې 22. نو کوم کسر چې موږ کسرونه چې موږ لیکلي وو 3 تقسیم 8 د دې معادل کسر چې دا 12 تقسیم 22 ده 22 ده. دا کسر یعنی د 3/8 معادل کسر 12/22 ده او د 1/4 چې کوم یو کسر ده 1/4 د دې معادل کسر چې دا 8/22 ده. یعنی هم مخرج کول معنا ترنه دا ده چې مخرجونه به څنګه وي سره ورته وي. یعنی دلته موږ داسې لیکلی شو چې 12 تقسیم 22 په اسانیو کسرونو ته لکه چې موږ چې 8 دلته 3/8 لیکلي 1/4 لیکلي. دا اوس موږ داسې لیکلی شو چې 12/22 8/22 دغه زموږ د کسرونو هم مخرج کول موضوع. او بل آخري موضوع پاتې ده، هغه مو اسانه ده د کسرونو پرتله کول دي. کسرونو پرتله کول اسانه دي خو لږ سوچ او فکر غواړي. هغه داسې چې موږ داسې لیکلی شو د کسرونو پرتله کول
پرتله کول معنا دا دي چې معلوم کوم کسر لوی ده. په دې صورت کې 2 کیسه دي، یعنی 2 خبرې دي، تاسو باید چې په یاد ولرئ. هغه د چې پر فرض مثال موږ داسې لرو 15 تقسیم 6 د کسر ده یو دانه، او بل کسر چې ده هغه فرض مثال 2 تقسیم 6 ده. اوس موږ غواړو چې معلومه کوم کسر لوی ده. د دې موضوع باندې باید موږ پوه شو. اول د دې لپاره موږ باید په یو ساين یا نښې یا علامې باندې پوه شو چې داسې یو شکل لري، یعنی دلته کوچنی عدد ورته لیکل کیږي او دلته لوی عدد ورته لیکل کیږي. لوی عدد به د دې ساين شاته وي او کوچنی عدد به مخې ته وي. اوس دلته موږ معلومو 2 کې څه داسې دي. اول باید موږ په دې باندې پوه شو. ګوره کله چې موږ معلومول غواړو چې کوم کسر لوی ده، اول موږ باید دا کسرونه هم مخرج کړو. هم مخرج معنا دا ده چې دلته موږ مخرجونه د دې دواړو 6 دي. په دې صورت کې هغه کسر لري چې صورت لوی وي، مخرجونه سره مساوي دي. په دې صورت کې هغه کسر لوی ده چې صورت لوی وي، یعنی په دې کسر کې دغه 2 تقسیم 6 کسر لوی ده نظر 15 تقسیم 6 ته. ځکه دلته په 6 باندې یو عدد ور اضافه ده او دلته له 6 نه یو عدد کم ده، یعنی 15 چې کله موږ راواخلو په تقسیم کو په 100 باندې په 6 تقسیم کو د دې جواب 0.0 موږ تراسي، او چې و راواخلو په 6 تقسیم کو د دې لپاره په دې صورت کې موږ ته 1.0 جواب لاسته راسي. یعنی په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو. او بل خبره چې دا دویم کیس هغه د چې د کچيري مخرجونه سره مختلف وي. یا لنډ مثال تاسو ته د مخرج کولو موضوع ما اوس واضح کړم. دای طریقه ده فرض کا 2 تقسیم 3 دا کسر ده او 4 تقسیم 15 دا د دوړو مختلف کسرونه د باید موږ ودی کې معلوم کو چې کوم کسر لوی ده او کوم کوچنی ده. اوس په دې صورت کې موږ راخلو دا کسرونه سره څنګه کوو، هم مخرج کوو. د دې مخرج راخلو په دې کې ضرب، صورت مخرج کې ضرب، د دې 3 راخلو د 4 په 15 په صورت مخرج کې ته ضرب. د شي چې 2 تقسیم 3 ضرب دلته 15 لیکو، دلته 15 لیکو. تم چې ولیکلو د دې جواب راځي لاس تقسیم 15 او د دې لپاره موږ د لیکو چې 4 تقسیم 15 ضرب د دې کسر مخرج 3 ده، دلته به 3 ورته ضرب. دا 4 په 3 کې 12 کیږي، تقسیم 15 په 3 کې 15 کیږي. نو په دې صورت کې لومړی طریقه د نور تاسو خپل پرتله کوي چې لاس تقسیم 15 12 تقسیم 15. نو موږ د په لومړي حالت کې ویلي چې په دې کسرونو په پرتله کولو کې چې کوم کسر لوی یا کوچنی دی چې مخرجونه سره مساوي صورتونه چې کوم صورت لوی وي هغه کسر لوی دی. دې صورت کې لاس تقسیم 15 کوچنی ده نظر 12 تقسیم 15 ہوتا، یعنی دغه 12 پر 15 لوی کسر ده نظر 15 په لس پر 15 ته. یعنی موږ داسې لوستي وو 2 تقسیم 3 4 تقسیم 15 2 تقسیم 3 4 تقسیم 15. په دې صورت کې دا کسر لوی ده او دا کسر کوچنی ده. دوستانو دا و زموږ نوی موضوع چې تاسو ته وړاندې سوله. که چیرې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی د سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. دې نه پس زموږ موضوع ده د کسرونو څلورګونې عملي دي، نو هغه به تاسو ته په تفصیل سره تشریح او واضح شي. هیله ده تاسو دا ویډیو د پام وړ ګرځېدلی وي. چینل سره سبسکرایب کړئ، کمنټ کې پوښتنه کولی شي، کوم جواب به انشاءالله په ویډیو کې درته وړاندې کیږي. او ویډیو در سره لایک کړئ، دوستانو سره یې شیر کړئ تر څو چینل د سره مونیټایز شي. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.